السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې در سره نن ډیر مهم معلومات شریکوم چې که تاسو په یو چا باندې عاشق یې، یعنی تاسو یو چا سره مینه وي، نو تاسو ته به څنګه پته لګي د هغې یو څو نښې دي چې دغه نښې تاسو سره شریکوم. تاسو به پخپله وګورئ چې آیا ستاسو رښتیا دغه انسان سره مینه ده او که نه. لومړی دا چې تاسو په چا باندې عاشق یې، مینه لرئ ورسره، نو تاسو به د هغه باره کې ډیر سوچ کوئ. او دویم دا چې ستاسو به زړه غواړي هغه سره خبرې وکړئ، ځکه چې د هغه سره خبرې کول تاسو ته سکون در بخلی شي او تاسو ته سکون درکوي. دریم دا چې تاسو به دا هم سوچ کوئ چې الله مکه دا زمانه جدا نشي، یا د هغه جدایي که هغه په مسافرۍ وي یا هغه په مرګ باندې وي، په هغې به تاسو ډېر زیات ګبراویږئ او خفه کیږئ به. څلورم دا چې کله هم تاسو د هغه غږ واورئ، یعنی هغه یو ځای ته راشي، یو محفل ته راشي او تاسو د هغه غږ واورئ، نو تاسو په زړه کې ډېره زیاته خوشحالي محسوسوئ، ځکه چې هغه باندې ستاسو مینه ده او هغه تاسو ته رامخامخ شو. پنځم دا چې کله هغه یو چا سره خبرې کوي، یعنی بل چا سره لګیا وي خبرې کوي او ستاسو هغه سره زړه لګي، نو تاسو ته په دې باندې قهر او غوسه ډیره زیاته درځي. تاسو به داسې محسوسوئ لکه ستاسو په امانت باندې یو څوک ډاکه اچوي. او شپږم دا چې کله هم د هغه باره کې څوک خبرې کوي، د هغه صفت کوي یا د هغه باره کې د هغه خوبیانې بیانوي، نو تاسو نور هم زیات خوشحالیږئ او تاسو ته یو فخر محسوسیږي چې تاسو په هغه انسان باندې، په هغه سړي باندې عاشق یې، مینه ورسره کوئ. قدرمنو، په اخره کې به یو خبره تاسو سره دا هم ذکر کوم چې هر کله هم مینه کوئ، نو مینه پاکه پکار وي او داسې نه چې شیطاني مینه وکړئ شي. د پاکې مینې مقصد دا که یو چا سره تاسو مینه لرئ، نو پکار ده چې هغه سره واده وکړئ. جینۍ په هلک باندې عاشق وي یا هلک په جینۍ باندې، نو پکار ده چې واده وکړئ شي. د واده نه علاوه نور چې څومره هم روابط دي او رشتې دي، نو دا پاکې رشتې نه ګڼل کېږي، ځکه چې دا خامخا د بدکارۍ، د زنا او د جسم فروشۍ یا د جسم ورکولو اړخ ته ځي، نو د دې نه بالکل ځان ساتل پکار دي. زه په هره ویډیو کې پښتنو ته همدا میسج ورکوم، همدا پیغام ورکوم چې داسې غلطو کارونو نه ځانونه وساتي.